د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. پام وکړئ د هیواد د پرمختګ مهم او تازه خبر ته. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل روسي سیال سره کتلې دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د خپل روسي سیال سره کتلې دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د مسکو پارلمنت د شپږمې ناستې په څنډه کې د روسیې فدراسیون د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو او سیمه ییزو چارو یې ورسره خبرې کړي. سرپرست وزیر د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پرمختګونو یادونه کړې او هیله یې څرګنده کړې چې د روسیې فدراسیون سره د افغانستان د سرپرست حکومت د ډیپلوماټیکو اړیکو کچه لوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخه کې د خپل هیواد د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې د روسیې شرکتونه لیواله دي چې افغانستان کې د کرنې، قانون او ترانسپورت برخو کې پانګونه وکړي. لاروف د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شوو زیرمو پر آزادولو ټینګار کړی. زیاته کړې ده چې افغانستان سره تعامل باید له نورو چارو سره ونه تړل شي. د سرګي لاروف په باور افغانستان د سیمې د اقتصادي نښلون په برخه کې مهم رول لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. په اخر کې زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. ښه وخت ښه شوی.